بسم الله الرحمن الرحیم. پخوا به طالبانو په بانډار کې یو غزل ویله چې د دې سپی کوي کې اوده نسته بل داسې خزنده نسته، هر مرض د هر مرض علاج ته د دې سپی کوي کې اوده نسته، نو داسې خزنده نسته. ښه نو پر دا کای که باندې دا داسې شانو نیستي څه ده؟ ګرده ورده کږې په عالم کې مسارې نیستی نه راځه خزې نیستی. نیستي سړی ډېر خرابوي. نو د طالبانو په بانډارونو کې به موږ دا بدلي اورېدې، دا به داسې خوند کاوی پر نیستي باندې ولا پر یعنی هغه دغه اړخونه دا د بانډار یعنی د اولسي شاعري په رنګونو کې ول. بیا زموږ دا اولسي رنګونه عامو شاعرانو دا خاصو شاعرانو د ځان کړ، د عامو شاعرانو خوله یې د ځان کړ، ژبه یې د ځان کړ. که چیرې زموږ اورېدونکي اوري یو کار دی دا وکړي، دا څېړونکي دا کار چې کوي ریسرچ چې کوي د بانډار شاعري دې راټوله کړي. دا د پی ایچ ډي نه، دا د پی ایچ ډیانو مواد دی. یعنی په دې سویلي پښتونخوا کې که څوک پر بانډار کار وکړي او د بانډار شعرونه راټول کړي، داسې خلک مړه سو، داسې بدلې زده وې چې ما تر اوسه پورې د پښتو ادب هر کتاب لوستی دی، ما نه دی ویلي چې دا شاعري د چا وې سس وې. یعنی په کلاس پلا کې یو لونی و بانډار به کاوی، مطلب په بازار کې به داسې ګرځېدی مجذوبه، خلکو به لیونی ورته ویل، هلکانو به په ډبرو بیستی. نو ماښام وخت به چیرې بانډار و خلکو به د شوقي راوستی. یو خو د دغه سړي سټایل ډېر خوندور و، پخوانی بانډار یې کاوی، او بل اواز یې ډېر خوږ و. دریم شی چې په دې سړي کښې و هغه بدلې وې، دا سندرې وې، دا غزلې د بانډار چاربیت چې به ده ویلې، نیمکۍ به یې ویلې، سروکي به یې ویل. دا ما تر اوسه په خپله مطالعه کې نه دي لیدلي. اندازه وکړئ ما به څونې مطالعه کړي د پښتو ادب چې دې لیوني کمې بدلې او سندرې ویلې، د دې یو شی ما ته تر اوسه په مخه نه دی راغلی. یوه غزل چې ده هغه د عبدالمنان حیرت غوه، هغه ما د منان حیرت په شاعري کې لوستې وه. بله یوه بدل په مخه نه ده راغلی. نو څومره خلک به وي، څومره به مړه سوي وي چې دا شعرونه یې وړو له ځانه سره. نو پکار دی چې زموږ خلک د تیسیس دپاره د بانډار د اولسي اړخونه راټول کړي. په دا کې ډېر بد شعرونه پراته دي، دومره خوند کوي چې ما څومره اورېدلي دي. لیا دا د پیتو د کیسټان چې به ورته ویل د دغو له لارو ما یو څه آډیو ریکارډینګونه کړي دي، نو به 100 کیسټ وي، نو به یو نیم سل په کیسټ کې نیمه ګنټه له یوې خوا نیمه ګنټه له بلې خوا وخت راتلی. نو به څو بدلې پکې ځای دی چې به ډېره غټه وه، نو به درې چې به کښېنې وې 5 منټه بدل به وه، نو دا به شپږ په یوه خوا کې ځای شو، شپږ او شپږ 12 دې 15 10 بدلې یا غزلې یا سندرې یا چاربیتې د بانډار دا په یوه کیسټ کې ځایېدلې. نو داسې هم کېدو چې یوه سړي به دا بدل به یې وویل، بیا به بل ورځ هغه بدل بل وویل، یعنې دا مشهورو بدلې به خلکو ویلې. نو دا یې سل دی، نو دا خو ګرد 15,000 بدلې نه دي. زه خو دا درته وایم چې دومره مواد پروت دی. ما دا مثال په دا درکوي چې ما د پښتو هر شاعر لوستی دی، هر اولسي کتاب مې لوستی دی چې انګریزانو لیکلي دي، پښتنو لیکلي دي، بل چا څېړلي. په دا کې ما ته په مخه نه دي راغلي چې دا شعرونه دي د چا. شاعران یې نه سبا سهار صنم کوي پر ګل باندې پرواز، نه ګوري سم نه اخلي غم نه وایي چا ته راز. څنګه غزل وده دا زما پلار ویله، زما پلار چې په کور ناستو بس له ځان څه بیا دا بدل ویل. بیا ما په بانډارونو کې دا له طالبانو زه اورېدلې ده ډېره مسته بدل ښه پرېمږدی چې زاړم زړه مې له ارمانه ډک، نه زه یم د مجنون په شان وینه مې د زړه خورک. دا بدلې نسته په کتابو کې، او دا ما په بانډارونو کې اورېدلي دي، یو څوک یې نشي ښوولی. ځینې بدلې داسې دي چې هغه بیا دا د کندهار ځینې شاعرانو ملا محمد اسحاق اخندزاده او ملا عبدالمنان حیرت د دغو په شعرونو کې ولیا. دا زموږ الهامي علاودین د کوټي دا ډېر پخوانی شاعر دی، اوس نه یم خبر چې مړ دی که ژوندی دی، خو د دغه شعرونه چې دی هغه وخت دغه مجروع علاودین تخلص هم مجروع، نو بیا د بدل کړی و الهامي ته یې اوښتی و. نو دا د دغه سړي عجبه بدلي دا 2-3 شاعران معلومیږي، دا نور څه سو. نو په کار دا دی چې زموږ د څېړونکو دې خواته پام سي، په ولس کې هغه شعرونه راټول کړي. ما در ټول پر نیستۍ باندې بدل جوړول، غزل جوړول، بیا د نیستۍ خبرې کول، یعنې نیستۍ ورسه تر پښې نه تر کاکړ او تر ترینه
یعنې ګورئ د شاعر فکر ګورئ نیستی ورسه تر پښینه تر کاکړ او تر ترینه خورک به د کشمش وي پر غالۍ به ناسته یې نیستی نه راځه ښځې نیستی یعنی دې سړي د پښین کاکړان او ترینان سرمایهداره دي نو دغه شاعر ورته کتلی دي له ځانه یې پسې اخی له ما غایبه سه دغه ترینانو کاکړانو له ورسه پښین له خورک به د کشمشي پر غالۍ به ناسته یې نیستی یعنې خلک به کشمش به در خوري د پښین کاکړان او ترینان پر غالۍ به ناسته کار به دي برابر له ما زه چیش غواړې یو شی نسته له ما غایبه سه داسې ښایسته فکر داسې زورې زورې خبرې نو دا راټولواستئ په دا اوس وخت کې خو ډېر اسانه دی که چیرې په دې موضوع باندې د بانډار سندرې بدلي ولسي شعرونه راټول سي ډېر خلک زما په یاد دي چې ما غږولي هم دي شعرونه مې محفوظ کړي هم دي او دوی اوس نسته ښه له ما سره بیا څنګه سورسیز نسته زه ډېر ناوسي لرم کتابونه راته پراته دي د چاپ وسې نه لرم نو په کال کې چې یو چاپ کم لیکلي مې 15 کتابې 4 بیا هم نسم چاپولی ښه نو دغه ناوسي مې هم لغاړې ده خو بیا مې هم کار کړی دی خپل وس مې کړی دی نو دا هر څوک چې وس لري هغه باید دا کار وکړي راټول یې کړي په نن سبا وخت کې د موبایل څومره اسانه دور سوی تاسو خوارۍ کله لیدلې تاسو زموږ رنګه تکلیفونه کله لیدل کیسټ ور واچو ګیسونه بیا ختم سو بیا به کار نه کوي بجلی نسته یو شی نه غواړي کښنی پاور بینک در سره کښېږده 24 غنټې خو دا موبایل ریکارډینګ کوي نو څونه سړی به غږېږي سیال کاکړ به راولاړ سو هر سړي ته به غږېدی ښه ماما وغږه راته شروع سه دغه به موډ نه وي برابر نو ودر زما موډ نه دی برابر ودر نه رایادېږي نو بس څونه تکلیف وړئ اوس خبره شروع که میړه ته موبایل ولګو دی په خپله پر ټریک برابرېږي دی خپله کیسې شروع کوي که تا یو دمه سړي ټول پلاني شعرونه ته د ده وارخطا سي لیا یې هیر سي یم خبره مجلس ورسته شروع که دا راټولې کړي ښه نو زما یو پیغام دا دی چې د بانډار د ولس شعرونه راټول کاستئ محفوظ یې کاستئ په موبایلونو کې خوندي کاستئ پر دا خپلو فیسبوکونو باندې پر دا پیجونو باندې خورواستئ یو ځای نه یو ځای به څوک ورته ناست لیکي به نوټ کوي به ښه دا به راټولیږي بیا که لږ معلومات نور په لاس درتله سړی غږواستي دا د چا شعر دی تا څه وخت اورېدلی دی که نه بس ولسي شعرونه خو به محفوظ ښه